امرالله صالح وایي په دوحه کې د طالبانو استازي خولۍ د دوی خو مغز د بل چا دی. د ملي امنیت پخوانی مشر او په دولت جوړونکي ټیم کې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. صالح نن ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل آیا امریکا له سمو خلکو سره خبرې کوي؟ داسې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو استازي او خبرې کوونکي یوازې خولۍ دي او مغز د بل چا دي. امرالله صالح لیکلي دي چې د دوحې خبرې ته نږدې کسان وایي چې دغه خبرې د پاکستان استخباراتي شبکې ISI له خوا اداره کیږي او طالبانو ته منظمې لارښوونې کوي. امرالله صالح له دې وړاندې هم د طالبانو پر وړاندې توند غبرګون ښودلی او سختې نیوکې پرې کړې وې.